پیل کوم د لایزال سشتن خدای جل جلاله په شکل ډیر قدرمنو او زړه تراتیرو محترم اوریدونکو السلام علیکم هیلمند یم چې روغ یاست د ناولونو نړۍ په روانه خپرونه کې یو ځل بیا کلمیار اشنا راغلی یم او تاسو ته مې دا ځل د غني زال ناول راوړی دی د ناول لیکوال ارواښاد نصیر احمد احمدي صاحب دی او خواږه مینوال مو تاسو یاست راځئ د غني زال ناول لومړۍ برخه سره واورئ زه په شپږویشت کلنۍ کې کونډه شوم سړی مې زما تر مخ برق ونیو یو دم وپړېد سترګې یې رډې راوختې څو دقیقې همداسې بې حرکته کږه خوله پاتې و کله چې څا وخته سیم مې کرار له برقه وایست مه راته وایاست چې ملامت یې بې رحمه یې ظالمه یې قاتله یې دی په خپله له عقله خلاص و په برقې بنده ساکټه یې په سترګو لیده خو بیا هم تر لوس سیم رابرټۍ تاواوه د ځینو په مرګ کې د ډېرو نورو پرده وې په جنازه کې خپلوانو چغې وهلې بلې ورځ یې اخیستې وه ژړل یې هندرور مې خپل ویښته شکول خو ما اوښکه تویه نه کړه یوې ګاونډۍ راته وویل چې د خلکو له شرمه خو خپلې تورې کړې سترګې په اوبو لندې که پر بغور راسڅېدلې رانجه به دې د ژړا نښه وي خو ما د دې مردار خور له لاسه ډېرې اوښکې توی کړې وې بس وې نه ارزېده یوه هم د مرګ لایق نه ګاڼه ځوانۍ ته یې ژړل خاورې یې بادولې خو زه په تشناب کې آینې ته ودرېدم رانجه او سلایي مې راواخیستل خپلو غټو تورو سترګو ته مې تورې لکۍ ورکړې ما حتی خپله 11 کلنه لور او 9 کلن زوی هم له ژړا منع کړل همدا دوه اولادونه مې وه په پټه مې د وچو دوا وخوړه نه مې غوښتل چې د مردارخور مېړه نسل مې ډېر سي ګناه راته ښکارېدله پورته ګاونډیانې راماتې سوې زما پر ځای دوی زما د سړي په اړه قضاوت کاوه ښېګڼې یې نه خلاصېدې انجینر صاحب نو حیاناکه سړی و په خوش اخلاقۍ کې هم وړی وه تل به یې خندل یو وخت یې زما زوی ته لسګون ورکړ بل وخت یې زما ناروغه وړه لور تر شفاخانې ورسوله ټول دروغ ویل مخامخ دروغ تر ټولو ډېره صفت ویونکې وچ مورې ډنګره بوډۍ یوه ورځ په ژړا کور ته راغلې وه ویل یې چې خدای ومنه میړه دې سم زناوره دی زما غبرګ تنکیل مسیان یې په قمار راوستل میړه مې قمارباز و پلار مې هم همدا کمال درلود زه 14 کلنه وم چې په قمار کې یې بایلودم ترخې ورځې نه هېرېږي هم صنفیانې مې د 9 صنف لپاره کلني امتحان ته تلې خو زه یې په هماغه ورځ ګلپوش موټر ته ور وخېژولم نه ورختم چغې مې وهلې خو د پیچلو چونډیو زور و همدې خیرن ته کښېناستم خو رچکه له نارینهو مې کرکه کېږي ښه به هم لري خو ما ونه لید زما د میړه د مرګ 40 لا نه وپوره چې لیوال مې راته کښېناست تر خولې مخکې یې د کناټو شورېدا خبرې کولې پوهېدم چې په اخر کې به څه وایي ډېرې خبرې یې وژولې له یوې او بلې خوا راته وږغېد قیمتي یې یاده کړه ویې ویل چې تور سرې یې ځان او خپل اولادونه به څنګه ساتې له لاسه دې وځي ټولې خبرې یې له ناهیلۍ او اندېښنو ډکې وې ټکی ډاډ یې نه درلود ویل یې چې ځوانه جانه یې وخت خراب دی په تا پورې مو د پلار نیکه شمله یادېږي خو اخر یې اصلي خبره له خېټې راووته ویې ویل چې بله لار نه لرو له ما سره به واده کوې دی زما د پلار پر ځای و 1.5 درزن اولادونه یې لرل نه مې خوښېده په ناویتوب کې یې په ګډ کور کې لا 2 ځله تر لښتو ایستلی وم اوله بانه دا وه چې د حویلۍ په دروازه کې ولاړه وې بیا ځکه وټکولم چې د دیګ مالګه یې ډېره بلله اوله خبره یې سمه وه د دروازې له چولې مې ګاونډي ته کتل له خپلې ښځې او تکې سپینې اسرتمنې کوچنۍ لور سره روان و ښځې او سړي خبرې سره کولې خندل یې د سړي له خولې مې څو وارې د ګرانې خبره واورېده ناولاده راته ښکاره سوه خوند یې راکړ ما ته په دې انداز د ګرانې ټکی نوی و نه مې واورېدلی سړي به مې تل فاحشه بللم یوازې د ویدېدا په وخت کې ګرانه وم وروسته به یې شاره وګرځوله بېرته به فاحشه سوم تر سهاره به یې خرهاری خود خو
د لیوره دویمه خبره دروغ وه، وچ دروغ. دیګ مالګه نه درلودله، اصلا مې مالګه هیره وه، که تغه بېله مالګې و، خو له هغه وروسته مې قصدا ډېره مالګه ور اچوله. لیوره مې د وینې لوړ فشار درلود، مالګه ورته زهر وه، خو یوې بلا هم ونه خوړ. نارینه د ښځو د وهلو او سپکولو لپاره ان دومره زحمت هم نه باسي چې د بانې په منطق فکر وکړي. له چایو ډکې پیالې ته به ور پوکوي، خو تا ته به وایي چې سترګې نه لرې، چای سوړ دی. دوی ښځو ته تر ګناه مخکې څپېړې نیسي چې ګناه ونه کړي. لیوره ته مې وچ ځواب ورکړ، ورته ومې ویل چې زما او ستا نه سره کېږي، یو بل ته نه یې جوړ، دا واده نه واده. زه د همدې دوه اولادونو لپاره سر سپینوم. ویې نه وهلم، د حیرانۍ خبره نه وه. ولې به یې وهلم؟ لا تا ونه وختلی. څه وخت وروسته مې خوښۍ راغله، د کورنۍ عزت یې له زوی سره زما په واده کې لید. عزت بوډۍ هېڅکله زما مېړه ته نه وویلې چې وزویه، ټوله ورځ دې له خولې د شرابو ډوزې خېږي، په کوڅه کې په شراب خور مشهور یې، 2 منزله کور، موټر، هستي نیستي دې په قمار کې غرقه کړه. بس دوی ته یوازې ښځې بې عزته ښکاري. خوښې ته مې وویل چې له دې واده تېره یم. بوډۍ وار له واره د مردارې ټکي را پورې کړ. ویل یې چې ډېرې مردارې سترګې دي، بې شرمه یې، ډېر ژر به حرمونه واچوې. د بوډۍ خبره بده نه راباندې ولګېده. څه به یې ویل؟ همدا په دې وطن کې د کونډې یا نجلۍ څوک خوښ وي هم مرداره ده. وایي چې تار ورسره لرې، وژني یې، که یې خوښ نه وي هم مرداره ده. پای یې خراب بوله. وایي چې ښه خوښ دې نه دی نو حتما له بل سره یارانه پالې. بوډۍ مې تر ولې ونیوله، د خپلو خبرو غوندې سپکه وه. په چوپه خوله مې کراره د حویلۍ له دروازې ویسته، ښېراوې یې کولې. په هماغه مازدیګر مې لیوره تلیفون را وکړ. اول یې فاحشه وګڼلم، بیا د اولادونو د بیولو او زما د وژلو زیر یې راباندې وکړ. طبیعي وه، دی مې ونه مانه. اتومات فاحشه سوم، خو پوهېدم چې هیڅ هم نشي کولای. د خپل اولادونو نه سوای ساتلی، ان وچه ډوډۍ ور جلا کوله. زما وال به یې پوره ماړه کړي وای، له مرګه هم باک نه راتله. ما داسې ژوند نه درلود چې تر مرګ ښه وي. میاشت ووته، نه څوک راغلل، نه چا ووژلم. ما به سهار وخت اولادونو د چای تیار که، مکتب ته به مې ولېږل. 2 کوټې به مې جارو کړې. نور کار نه و. د کابل په شور بازار کې په یو زاړه کرایي خام کور کې اوسېدو. تر غرمې به ترکي سریالونو ته ناست وم، یو په بل پسې به مې کتل. کله کله به مې کتاب راواخیست، د ارواپوهنې له کتابونو سره مې جوړه وه. ډېر مې ولوستل، خو ټکي اروا یې رابدله نه کړه. وروسته اندېښمنه سوم، په کور کې ذخیره کړې پیسې په خلاصېدو وې. دا پیسې مې له میړه پټې کړې وې. نه یم پښېمانه، په خپله یې د یو پاکټ ګولیو پیسې نه راکولې، خو په قمار کې به یو 15 یا 10 افغانۍ وې. کله چې په نشه سو، د کورتۍ جیبونه به مې ولټول. یوه ورځ به ډک وه، خو بله ورځ به یې ګوتې یوازې د سګرېټو له توتۍ سره ولګېدې. دومره به مې رااخیستې چې له نشې وروسته شک ونه کړې. میړه مې انجینري ویلې وه، خو انسانیت په فاکولتو کې نه دی. ټکی رحم یې نه درلود. له میړه سره مې ژوند تریخ و، له اوله تریخ و. له سپکو سپو راوهلو پرته مې هیڅ نه پېژندل. د واده په لومړیو کې به مې په چغو وژړل. ښه و، د زړه درد به مې له اوښکو سره راووت، خو وروسته یې ژړا ته هم نه پرېښودم. زما په غږ کې عزت تاواني کېده. ویل یې چې عزت مې نه ګورې، ګاونډیان دې غږ اوري. خوله به مې وازه وه، ټول درد به مې ستوني ته راغلی. غږ مې نه رایست، غږ لا تواني کولم. زما هرې چغې 3-4 اضافه لغتې درلودې. وروسته عادت سوم، پزه به مې تکه سره وه، خوله به مې د تودو وینو له تروو خونده ډکه وه. چغې به مې یوازې په ستوني کې راټولې وې. دی به راکښود، ما به یوازې چوپه خوله ورته کتل. څه مې کړي وای؟ د میړه عزت تواني کېده. د سکوت درد د چغو له درده ډېر دی، 1000 وارې ډېر. له هر وار سره به مې له زړه یوه وړه ټوټه بېلېدله، تر ستوني به راغله. همالته به وچه ودرېده، وبه مې ټوخل، له خولې مې کنډک وینې راتویې سوې. ټوک ټوک وم. خندا خو نه وه، ژړا مې هم هېره سوه. غمونه مې د هډوکو په مغزو کې ګرځېدل. سمې خولې یې پرې لګولې. یو ځل مې لور ته وخندل. مکتب ته تله، پرتوګ یې راوتلي تار درزونه لرل، په چپه خوا یې اغوستی و، خو د آینې ته له ټیکري راوتلي تور پیکۍ سم
سماوه، شونډې مې له خندا سره نه بلدې وې، پرې سوې. ماشومان مې هم همداسې وه، په کومه ورځ چې به یې ناپامه وخندل ناروغه به سول. یو سهار مې ځان پرېوی آینې ته ودرېدم، خپلو غټو تورو سترګو او سپین مخ ته مې وکتل. ګاډ ګوتې اوږده لانده ویښته مې څنډ وهل. لور مې راوغوښته، ورته ته ومې ویل چې ما ته وګوره، کوم کمی لرم؟ نجلۍ رډې سترګې راته نیولې وې. همدا مې ژوند و، مېړه به مې د شرابو له بوتله پرته کور ته نه راته. څه مې کاوه، بلا مې ورپسې، په ما یې څه، نشه یې خپل کار و، خو د ده هره نشه زما د خولې له ماتېدا سره تړلې وه. هېڅ به هم نه و، یو دم به یې یوه خبره وکړه. سترګې دې چا ته تورې کړې؟ ها، غومبرې دې سره دي، ووایه د حاجي فرید زوی غاښونه پرې لګولي؟ که د رنګمال جبار وراره قسمونه به مې خوړل، خو نه، د ده په خبره کې د کوڅې ټول هلکان زما یاران وه. وروسته یې دومره زحمت هم نه ایست، له یبانو پرته به یې څپېړې راته ونیولې. اخره مخته سوم، هر ماښام مې په سره ګرمۍ کې تر کمیس لاندې 2-3 ډبل بینانونه واغوستل. د وهلو وار به تېر سو، بنینونه به مې وایستل، خو د ده ډېر وارونه به زما مخ، غاړې او غوږونو ته سخېدل. یوه ورځ نه وه، 2 نه وې، 3 نه وې، هر ماښام به مې وهلو ته لکه فرض لمونځ تیاری نیوه. ښه خبره به یې فاحشه وه. مړه مور به مې لوڅه له پړه راته ترسیم کړه. د ورځې به څو وارې پرې وخوت، بېرته به ترې کښته سو، خو له پردو سره یې تل خندل. په تلیفون کې لکه پوست باد داسې نرم غږېده. په هره خبره کې یې زار قربان ګډ و. یو ماخوستن مې ډوډۍ ورته کښېښوده، ووتم. شیبه وروسته د لوښو د ټولولو لپاره بېرته ورغلم. یوه لوښي ته مې ملا ټیټه کړه، وار له واره یې بړچ وهل. پر غاړه دې د غاښ ته لګېدو نښه ده. سر مې پسې ونه ګرځاوه، دا خبرې تکراري وې. زما پر غاړه یا ټټر یې خدایي سور بخار هم عادي نه ګاڼه. خامخا د کوم چا د غاښ نښه وه. اشپزخانې ته لاړم، غوړ لوښي مې وینځل. وار له واره مې په ککرۍ کې څړیکه سوه، سترګې مې تورې سوې، ولوېدم، غوږونه مې ډب سول، وروسته ورو ورو خلاص ول. بونګېدا کمه سوه، خو لا مې هم سم څه نه اورېدل. د سړي له خولې لاړې بادېدلې، ښکنځاوې یې جرړې راتلې. په تشي کې اخري لغته راکړې، له اشپزخانې ووت. په زحمت کښېناستم، سر مې نه سوی تم کولی، لاندې وځړېد. څک 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 د پزې څوکې ته مې وکتل. د وینو په څاڅکو کې د ګروپ سپینه رڼا تازه ښکارېدله. سره څاڅکي څو سپینې لکۍ درلودې. یوه شېبه به مې د پزې پر څوکه ولاړ و، دروند به سو، څک پر سپینه کاشي به ولوېد، بل څاڅکي به یې ځای ونیو. ګریوان ته مې لاس کړ، له ټټره مې غوړې ماتې ښیښې راویستې. د غوري وار راباندې کړی و. محترم اوریدونکو، د غني زاله ناول لومړۍ برخه هم دومره